چنګړانې چې دلته ګرځي د دې مخنیوی ولې نه کېږي د کومې پورې به موږ جاړو د کومې پورې به موږ دغسې ګرځو کومې پورې به موږ په دې روډونو پراته یي زموږ تپوس نشته دی موږ ته د ماشوم مړ میلاو شي یو سړی خو به ورته وجاړي که نه خپل هغه ماشوم خو به ویني په سترګو به یې ویني څلی به یې معلوم شي چې یاره دې ځای کې مې ښخ کړو دومره په دې ادارو کې تمیز نه و دومره احساس د دوی سره نه و چې زموږ تپوس یې کړی وی سهار 8 بجې به که خیر راوځو خو داسې به نه راوځو چې دا لږ کسان به دا خو اوس داسې ارجنټ پروګرام را جوړ شو دا روډ بند شو به یو غونډ تحصیل به راوکاږو که خیر که د 400 چوک هم بنده و او که د ملکان روډ هم بنده و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کتونکو زه مشتاق علم ستاسو ورور دا ټیم چې کوم دی په یو سی جمال آباد کې ولاړ یم ضلع 400 تحصیل تنګ شمال یشنغر هم ورته ویل کېږي نو دلته کې ولاړ یم د احتجاج راوتی دی د دې کلي علاقې خلک راوتي دلته کې یو ماشوم بېګا بېدرکه شوی دی دلته دا کسان راغونډ شوي د کلي علاقې دوی سره خبرې اترې کوو چې یاره احتجاج کله نه شروع شوی دی او دا ماشوم د کله نه غیب شوی راځئ موږ سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مشتاق وروره دا بېګا مازدیګر زما د دې ګاونډ نه ماشوم ورک شوی دی تقریبا 6 نیمونه د 7 بجو ترمنځه موږ بېګا چې کومه دی دا خپله کوم خوش علاقه چې د دام غونډه کتلې ده د ماشوم د اوسه پورې هېڅ څه پته ونه لګېدله بېګا موږ ایسیچو صاحب ته ما رینګ کړی دی ایسیچو صاحب بېګا راغی خو د هغې نه وروستو موږ له چې کومه دی د پولیس ډپارټمنټ یو انسان نه دی راغلی مجبوري موږ دې سړک ته راوتي چې دا زموږ ګډه بیزه نه ده ورکه زموږ د زړه غوښې ورکې دي زموږ ماشوم ورک دی موږ چې کومه دی دا داسې تاسو ته بخلی نه شو چې بس ورک شو بس پته ونه لګېده او بس ورک شو نه موږ ماشوم موږ چې په دې وطن کې اوسېږو په دې کې څه آئین قانون دا شته داسې خارې ناپرسان نه دی چې زما بچی ورکېږي او زما تپوس دې نه کېږي موږ په دې باندې راوتي دا روډ هم بند کړی چې زمونږ ادارو تپوس ونه کړو موږ ګیلمن راوتي ماشوم دی شپه پې تېره شوه په مور به یې څه تېرېږي په پلار به یې څه تېرېږي په نیکه به یې څه تېرېږي دومره په دې ادارو کې تمیز نه و دومره احساس د دوی سره نه و چې زمونږ تپوس یې کړی وی دغه وجه نه موږ راوتي دا روډ هم بند کړی و هغه د ډي اس پي هم رالی ډي پي او هم دغه وکړو چې زم درځمه اوس چې کومه دی موږ یقین دهاني تاسو ته درکړی موږ د مازدیګر د 6 بجو پورې دوی له ټیم ورکړه چې مازدیګر 6 بجو پورې که زموږ ماشوم پیدا نه شو نو بیا به موږ سبا که خیر سهار 8 بجې راوځو بیا که د 400 چوک موږ بندو او که د ملکان روډ هم بندو بیا زه چې کومه دی دغه نه بندوم د جمال اریچن روډ نه بندوم په دې باندې زما کار نه کېږي زه به خپل ماشوم غواړم دا راته ووایه دا ماشوم د کم ځای نه ورک شوی د عمر تقریبا څومره و نوم دا د جمال آباد نه ورک شوی دی د موسی نوم دی د پلار لیس خان نوم دی د عمر تقریبا 2 کاله دی د خړې جامې اغوستې دي او د 2 کالو ماشوم لکه دا نه دی چې یا پټي ته لاړلی یا چې کومه دی خوړ ته لاړلی دلته نه نږدې نه نیر شته نه خوړ شته د کور د ور نه راوتی او د کور د ور نه چې کوم دی دا چوت شوی دی چېرې زه به د خپل ماشوم مدرسې ته به م هغه سره ځم ټوپک به وړم تمانچه به وړم ځکه چې دا چنګړانې ګرځي په کار دا د ادارې څه دپاره دي که د دغه دپاره شي نو ادارې حاضري که زما د ماشوم دپاره شي نو بیا ادارې نشته دی بیا موږ یتیمانان زه دې ادارو ته وایم موږ د ډي اس پي صاحب له ایسیچو صاحب له د مازدیګره پورې ټیم ورکړی دی د 6 بجو پورې چې آیا زموږ ماشوم را پیدا نه شو موږ به بیا راوځو بیا به دا روډ هم بندو د ملکان روډ هم بندو موږ ته د ماشوم مړ میلاو شي یو سړی خو به ورته وجاړي که نه خپل هغه ماشوم خو به ویني په سترګو به یې ویني څلی به یې معلوم شي چې یاره دې ځای کې مې ښخ کړو دا خو د عمره پورې غم دی د کمې پورې چې زما دا خلک ژوندي د کور والا ژوندي نو دا سوچ به زما ماشوم به چرته به نه ژوندی به مړ به ما زما د حکومت نه زما د پولیس نه زما د ډي اس پي نه زما د ډي پي او نه زما د ادارو نه دا خواست دی چې موږ ته فوري حفاظت میلاو شي دا خو نه زما ماشوم به راوځي او هغه به د دې ځای نه اوچتېږي دا چنګړانې چې دلته ګرځي د دې مخنیوی ولې نه کېږي د کومې پورې به موږ جاړو د کومې پورې به موږ دغسې ګرځو کومې پورې به موږ په دې روډونو پراته یي زموږ تپوس نشته دی
جی کتونکو تاسو ته هم زه یو پیغام در کوم چې ستاسو بچیان دي دغه کلو کې کورونو کې نو داسې کار کوئ چې سکول ته ځئ لږ نظر پې ساتئ او دا چنګړیانې چې کوم دی ډېرې زیاتې راوتې دي کله کله دې کورونو ته هم ورځي نو زنانو ته وایو چې کومې زنانه په کور کې ځان لوي سړي دننه بهر ته لاړ شي نو کوشش کوئ خپل ماشومان دا په خپل حفاظت کې ساتئ د خپل نظر لاندې ساتئ او بل دوی ننوځي کورونو ته بیا دوی سره د نشې څالې وي رومال وغیره دا وي هغه پوزې ته وربیږي یا سپری وي نو دغه نشه بیا د کور نه هم غلا کېږي او بیا دغه رنګه ماشومان چې کوم دی دا هم دننه اوچتېږي زه عوامو ته هم یو پیغام ورکوم چې دغسې خلک تاسو ولیده په خپلو کورونو کې مو لیده په کلي کې مو لیده په علاقه کې مو لیده فوري پولیس له اطلاع ورکئ چې یو دلته سریان داسې ښځه داسې سړی پانسي شو آینده دپاره به داسې خلک نه راځي موږ خو بیګانې څه ګرځو دلته چې کوم پولیس راغلي هغې وایي د دوی نومونه راکړه په دې موږ پرچه کوو چې دوی په یو قسم پرچه وکړه موږ به ټول بېله وځو او سبا جمال آباد ضلع کې چې کوم خلک یې منځنۍ ارچن والا هغوی ته درخواست کوم چې زموږ ماشوم پیدا نه شو سبا 8 بجې روډ ته راوځئ روډ به بیا بندوو په دې علاقه کې ځای په ځای باندې چې کوم دی دا چنګړیان په هر کلي کې او په دغه ګاډي وسارئ او دا موټرسایکل وسارئ او دا خره وسارئ او راځي همدې کورونو ته راځي خو موږ دا عوام چې کوم دی موږ عوام بې غیرته یو دا د حکومت دې کې څه ګناه نشته حکومت په کم ځای ته تاله ځان در رسوي دې کلو والو له پکار دي چې دا چنګړیان راځي او رانیسي او دغه کې په خیږي او کوزېږي داسې ذات له وخي که دا زنانه دي که دا سړي دي که دا هر خو چې چنګړی او د پاسه په خیږي او کوزېږي او داسې ذات له وخي چې دا لوبه هر کلي والا شروع کړله بس خبره ختمه بیا والله مطلب دا چنګړیان چې کوم دي دا موږ په ځان باندې په خپله مس کړي دا زمونږ غلطي ده دا د هغوی غلطي نه ده چې یاره مطلب د حکومت موږ چغې وو چې یاره راشه دا چنګړیان چې په علاقه راننوځي او په دې باندې چې بل کار ورسره نه کوي ډانګي پې ماتې او ښه ګډ وډې وښي او چې کوم موټرسایکل یې اوسه چینجي تې اخلي یې نو په خپلو ماشومانو باندې خپل هم نظر ساتئ او بل دا چې چنګړیانې وغیره دا راځي نو دوی سره چې تاسو کله ماشومان وینئ یا داسې ملایانو والی یا د آیسکریم والی په دې کوڅو کې ګرځي نو د کلي علاقې څومره ینګ جوانان دي نو هغوی ته زما دا خواست دی چې تاسو د چا سره ماشوم وینئ نو کوشش کوئ هغه ودروئ دا ماشوم نه بېلوئ دغه نه او سړی بېل ودروئ زنانه نه ماشوم بېلوئ یا ته بېل تپوسونه دې وکئ د مور پلار تپوس ته وکئ د کلي علاقې د ده نه بېل وکړه چې غلط ولت وي نو پوه شه چې دا ماشوم دوی راپټ کړی دی راوچت کړی دی نو هر یو چې کم یا چنګړی ویني یا څه نو ماشوم مې چې وري فرض که خبرې کولی شي نو د هغې پوره تفتیش کوئ تحقیقات کوئ انفارمیشن پولیس ډپارټمنټ ته ورکوئ متعلقه تانې ته ورکوئ نو انشاءالله دې به روکتام راشي که دا چې تاسو اوده د غفلت په خوب اوده پاتې شوئ نو دغه رنګ ماشومان به د هر کور نه اوچتېږي او دا جړاګانې او دا ویرونه به په هر